د دې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې که زه په منځه کې ولاړ یم او پرنجې وکړم نو په منځه کې به الحمدلله ویم او که نه. جواب د مسلې دا دی چې څوک په منځه کې ولاړ وي او پرنجې وکړي نو د ده دپاره مشروع دي چې دی الحمدلله ووایي، پکار دی چې ووایي، که دا لمونځ نفلي او که دا فرضي. او دا د جمهور العلما دا قول دی او د صحابه کرامو او د اکثرو تابعینو، امام مالک، امام شافعي، امام احمد دی ټولو دا قول دی چې په مانځه کې پرنجې چې دي وکړو نو الحمدلله به ووایي. او دې نه به ډېر ملګري اول پرې خبرېږي، که نه تاسو ته خبر یې. بیا دغه علما کوم چې وایي چې دا به وایي نو د هغوی په منځ کې هم اختلاف دی چې جهري به وایي که سري به وایي. نو په هغې کې هم بیا هغه قول چې قوي دی او مضبوط دی او امام احمد وله ترجیح ورکړی هغه دا دی چې دومره اواز سره به ووایي چې په خپله یې واوري، دومره اواز سره به ووایي چې په خپله یې واوري. او په دې دلیل دی، لکه یو خو عام دلیل دی، لکه په صحیح بخاري کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې چې څوک کومه پرنجې وکړي نو څه دي وایي؟ الحمدلله دی وایي. دا اوس عام حدیث دی، نو په دې کې دنه د منځه حالات هم راغلي، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې تاسو کې څوک کومه پرنجې وکړي الحمدلله وایي. ها دې باب کې ښه واضح روایت هغه دا دی، رفاعه ابن رافع رضی الله عنه روایت دی. هغه وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې شاته ولاړ لمونځ مې کوو نو پرنجې مې وکړو په منځه کې، نو په منځه کې مې وویل الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه کما یحب ربنا ویرضاه. وایي دا مې په دې منځه کې وویل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونځ ختم کړو چې من المتکلم فی الصلاة، دا څوک دا خبرې چې وکړي هیچا جواب ورنه کړو. ده په خپل هم نه وي، په هغه باندې ویر راغلی و چې ما که څه غلط کار کړی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم پیر وی من المتکلم فی الصلاة، دا څوک؟ چا جواب ورنه کړو. دریم پیر چې ووی ما ورته ویل انا یا رسول الله. وی راته ویل دا څه ووایي؟ وی ما چې ما دقه ووایي چې الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه کما یحب ربنا ویرضاه. دغه مې وویل. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې په الله مې دې قسمي د چا په لاس کې چې زما ساه ده څه د پاسه 13 ملایک د یو بل نه مخکې کېدو، یو وی د عمل به زه بر الله ته خېجم، بل وی زه به خېجم. دومره اوچته خبره دې وی کړې ده، دومره اوچت حمد ته د الله ویلی دی. دا حدیث امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی راوړی دی او سندن ښه حدیث دی، صحیح حدیث دی. نو دې نه څه ثابته شو؟ الحمدلله ویلی شي. څنګه دې حدیث کې دا دي چې ویلی شي؟ پیغمبر پرې رد ونه کړو. که چېرته دا کار ناروا وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به منع کړی. دغه شان دا فایده به ذکر کړو. بعضو روایتونو کې داسې راځي وي دا صحابي چې کله د رکوع نه راپاڅېد نو دا ذکر یې ویلی دی. نو اوس چې چا سره علم نه وي د روایت مبارک هغه به ګډوډ کېږي چې یو روایت کې راځي چې پرنجی کړو او بل کې راځي چې رکوع نه راپاڅېد نو دا ذکر یې ویلی دی. د دې به څه جواب وي؟ نو د دې ښکلی جواب دا دی چې رفاعه رضی الله عنه د رکوع نه راپاڅېد پرنجی یې وکړو او دا ذکر یې وکړو. نو دواړه خبرې صحیح شو که نه؟ رکوع نه راپاڅېدو نه بعد یې ویلی و، پرنجي پسې یې ویلی و. لازم نه دی چې ګوره هره خبره چې کوم راوي را نقل کړي هغه شان به را نقل کړي، دواړه یو شان. اوس هغه یو راوي دا وایي چې رکوع نه بعد یې ویلی، هغه هم په خپل ځای صحیح دی. هغه بل وایي چې پرنجی وکړو ویلی دی. نو څه اختلاف پکې نشته الحمدلله. خو دا خبره یاده کړئ چې جواب ته نشي ورکولی، لکه خوا کې چې اوس څوک ورته اوس الحمدلله وایي دا بل به تا ته یرحمک الله نه وایي. تشمیت دا پکې نشته، ځکه چې دا تشمیت باره کې راځي چې دا عامو خبرو په شان دي.
نو دا به په مانځه کې نه ویلی کېږي. لکه حدیث کې راځي معاویه بن الحکم رضی الله عنه، امام مسلم راوړی، امام ابو داود، امام نسائی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه منع کو کله چې هغه بل کس ته جواب ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا مونځ دی، په دې کې د خلکو د عامې خبرې دا روانې دي. انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن. مانځه کې به څه تسبیح وایه، سبحان الله، د الله لویي بیانوه، قرآن وایه، خو دا پکې نه دي روا. حاصل د مسلې څه شو؟ جواب یې نه کوي. حاصل د مسلې دا دی چې څوک مانځه کې پرنجې وکړي نو الحمدلله به وایي په دومره اوچت اواز سره چې دی واوري، او چې څوک یې واوري هغه به جواب نه ورکوي، تشمیت به نه کوي. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی